دا خو موږ هم د آلمانانو دپاره جوړوو هم د افغانانو دپاره جوړوو. د آلمانانو دپاره یې د دې په خاطر جوړوو چې دوی د افغانستان په هکله، د افغانستان د خلکو په هکله، د تاریخ او سیاست په هکله او چې په افغانستان کې څه تیریږي د دو په هکله معلومات ورکوو. موږ پوهان او د پروژو خلک، سیاستمداران، هم افغان هم آلمانی دلته راغواړو چې د افغانستان په هکله وغږیږي. دا یوه موضوع ده. بله موضوع د موږ دا ده چې د افغانانو په هکله په آلمان کې او په اروپا کې چې دوی شته دي څه ننګونې لري او څنګه ژوند کوي او څه غواړي. دغه په خاطر موږ دا سیمینار کوو. د دې د کامیابی راز یا تر اوسه پورې چې دومره دوام ورکا چې موږ زه په خپله د افغانستان سره د خپل هیواد سره یو مینه لرم او غواړم چې په عملی توګه یو څه هم د افغانستان دپاره وکم او هم د افغانانو دپاره په آلمان کې چې دي. همدارنګه دغه د موږ پارتنر چې د سیاسي زده کړو ټولنه په هامبورګ کې ده، هغه هم داسې یو ټولنه ده چې په آلمان کې میشت بهرنیانو سره په تیره بیا د افغانانو سره د 10 کاله کار کوي. نو دا د موږ یو ښه همکار، یو ښه پارتنر دی چې د هغوی سره په مشترکه توګه افغاني جمع دغه د سیاسي زده کړو ټولنه دغه سیمینار پر مخ بیایي. او په اوایلو کې یعنی په 1995 په دې کلونو کې دغه سیمینار وړ سیمینار و، فامیلی سیمینار و. حتی کله کله به موږ د ایران په هکله او د ایرانیانو سره یو کال 2 کاله مشترکاً جوړو. خو همدغسې چې افغانان په آلمان کې مخ په زیاتېدو و، همدغسې د موږ سیمینار هم لوی شو. خو په تیره بیا چې په 2001 کال کې امریکایان او آلمانان افغانستان ته ولاړل، بیا په آلمان کې د افغانستان په هکله علاقه ارزښت زیاته شوله. ډیرو آلمانانو غوښتل چې د افغانستان په هکله معلومات ترلاسه کړي او ډیر خلک هم افغانستان ته ولاړل. مثلا موږ هغه نظامی خلک چې افغانستان ته تللي وو، هغوی مو هم د سیمینارو ته دعوت کول چې راشي د افغانستان د خپلو تجربو لیدلی حال دلته وګوري. موږ د آلمان د فدرالي پارلمان غړي هم دعوت کړي دي. همدغسې دغه تعداد د ګډون کوونکو زیاتېدا هم د آلمانانو هم د افغانانو. او دا د دو سیمینار پروګرام یو رنگین کمان غوندې دی. لکه تاسو چې په بېلابېلو برخو کې موږ هغه نفر راغواړو چې په همغه خپل کار کې یا په خپل کاري فعالیت کې کلونه کار کړی وي یا تخصص لري یا تجربه لري. مثلا تاسو مراغوښتي وو چې د افغان دیاسپورا په اروپا کې چې تاسو کلونه ریسرچ کړی وو په دو برخه کې، په دو خپل د تحقیق دلته نتیجه مو وړاندې که. همدغسې موږ که د بېلابېل افغانان راغواړو او که آلمانان راغواړو او یا نور خلک راغواړو، هغه خلک راغواړو چې کلونه په همدغه برخه کې تحقیق کړی وي، تجربه کړی وي چې دا یو با اعتباره خبرې کیږي. داسې هوایي خلک موږ نه راولو دلته
او د یوه موضوع ده. او بل شی دغه دی چې د افغانستان په فرهنګ باندې دلته خبرې کیږي، د افغانستان په تاریخ باندې کیږي، د افغانستان په اوسنۍ حالت باندې کیږي. بل همدغلته موږ همدغه څو دقیقې مخکې د یوې مېرمنې سره یا یو نفر سره مستقیما د کابل نه خلک وغږېدل چې یو ښځینه انجینره د خپل ټولنې په هکله وغږېده، د خپل کارونه یې چې شروع کړي دي او یو بل هم د کلونو تجربو په هکله، د شمسي پروژو په هکله چې د 20 کاله راهیسې هلته عملي کیږي. موږ غواړو چې دغه کارونه دلته یې وړاندې کړو، خلک پرې پوه شي، چې دغه خلک بیا وکولی شي همکاري وکړي د دغه ټولنو سره یا د دغه فکرونو سره. دلته چې راځي ډیر ارتباطات، کاري ارتباطات ټینګېدلی شي. موږ دلته 15 ورځې شپه او ورځ یو بل سره خبرې کوو، یو بل سره کار کوو، چې دغه اول ورځو کې نو وروسته یو اعتبار ترمنځ کیږي او دلته ډېرې ښې ګډې پروژې جوړیږي. کلونه د 10 کاله مخکې ما خپل افغانستان کې کار کوه او دلته راغلم، یو ایډې یا یو فکر، یو خاکه ما د یو کلینیک شریکه کړه. مس یو فکر و، هیڅ شی وجود نه درلودل. ما دلته وړاندې کړه، بیا دلته 2-3 نفر وویل چې دا ښه فکر دی، زه در سره همکاري کوم. هغې بیا همکاري وکړل، یو آلماني، همدغسې یو بل افغانه وه. بیا دغه نه یو پروژه جوړه شوه او اوس لوی کلینیک دی. هلته 20 نفره زنانه و مردانه هلته کار کوي او د ورځې 50-60 په تیره بیا زیاتره ښځې و ماشومان هلته تشخیص او تداوی کیږي، چې د رول د دغه د هامبورګ کې د افغانستان اونۍ په 2 کې ما عملا ولیده. بل همداشان دلته یو بل افغان ډاکټر راغلی و، څو وارې هغه چې دغه پروژې ولیدلې، خپله یې په خوست کې یو کلینیک نه یو ښوونځی پیل کوي او یوه بله ټولنه یې جوړه کړله. هغه همیشه د موږ نه همداسې مشورې غوښتي دي. همدغسې نور عملا زه مثالونه لرم چې دلته تشویق کیږي د افغانستان کې د کارونو دپاره، ځکه د ضرورت احساسوي. د موږ ټولنه خپله بالا د سیمینار نه موږ ګورو چې د ګډون کوونکو د خوا نه موږ ته بسپنه رالیږل کیږي د همدغه پروژو دپاره. که سړی په ژوند کې د ښو شرایطو په تمه شي، شرایط هیڅ وخت 100% د موږ په خوښه، د موږ په آرزو نشي کېدلی. خو موږ اول ضرورت د خلکو په داخل د افغانستان کې ګورو، چې د پرون یې هم مرستو ته ضرورت درلوده، ولو که په میلیاردونو پیسې هم راتلې. نن چې دغه مرستې نشته دي، د افغانستان څه ناڅه د 10 میلیونه خلک ته پرون نه زیات مرستې ته، لاسنیوي ته ضرورت لري. دغه د موږ معیار دی او دغه د موږ دپاره مهم او اساسي ټکی دی. موږ او نورې ټولنې، زه پیژنم همداسې افغاني ټولنې دي، همداسې آلماني ټولنې ډېرې شته دي چې دوی همدغه وروستیو 3 کالو کې هم ځي په دوامداره توګه افغانستان ته او هلته د خلکو سره مرسته کوي. موږ باید که څوک واقعا غواړي چې مرسته وکړي، شرایط باید وګوري، همغه د شرایطو مطابق او مساعد یو لاره د حل
پیدا کولی شي. عملی مثالونه شته، په لسګونو ټولنې شته دي چې هلته ځي، افغانستان کې مرسته کوي او بیرته راځي دلته، او چې موږ یې څو نمونې همدغه اونۍ کې وکتل. دلته د مالی مدیریت یې په مکمله توګه د موږ همکاره ټولنه د سیاسي زده کړو ټولنه په هامبورګ کې په غاړه لري، او دغه اعظمي زیاتره برخه د آلمان حکومت ورکوي. هغه هم د دوو لارو څخه. په هر ایالت د آلمان کې همداسې په هامبورګ کې یو د سیاسي زده کړو دولتي ټولنه شته چې زیاتره 80% مصارف د هغې نه راځي، او یو بله ټولنه د آلمان د دولت په سطح شته چې هغه په بون کې د 0% مصارف هغوی ورکوي. دلته باید ووایم چې هر ګډون کوونکی هم یو معین فیس ورکوي دلته، ځکه چې دغه ټول مصارف یې د آلمان دولت نه ورکوي. یو 0% مصارف باید هماغه خپل ګډون کوونکی ورکړي. بل ښه والی دا دی چې دلته چې موږ دغه خلک راغواړو، دلته هم سیمینار ورته وړاندې کیږي، هم همزمان هوټل یعنی د شپې ځای ورکوو، او هم 3 وخته ډوډۍ ورکول کیږي. زموږ 10مه اونۍ به د 14 د جولای نه تر 18 د جولای د 2015 کال کې دایریږي. له خیره سره که ژوند و، او تر اوسه پورې موږ کوم پلان او فکر نه لرو، خو یو رقم یې به تجلیلوو.